ولسم نمبر آیات کی بیا وجه ذکر کئی بیا علت ذکر کئی دا الانفال لله والرسول لپارش پگم علت ذکر کئی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى بیا دا غین ورستو دغه قاعده ذکر کئی په شلم نمبر آیات کی دویمه قاعده ذکر کئی اجتناب عن صفات المنافقین د منافقانو د صفاتون نظام ساتي یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دا به ذکر کئ بیا دا غین ورستو بیا بل قاعده ذکر کئ درې مقاعده پسلور سلیریش نمبر آیات کی یا ایها الذين امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم دا بل قاعده ذکر کئ بیا دا غین ورستو یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون دا بل قانون ذکر کئ په ولسم نمبر آیات کی بیا بل قانون ذکر کئی پا ولسم نوشتم نمبر آیات کی پا یو کم دیرشم آیات کی بیا قانون ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا دا بیا بل قانون ذکر کئی دا حقین ورستو بیا دا تقوا فوائد ذکر کی نفیان او ثبوتن او معلت پا ذکر کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او بیا دا حقین ورستو اتم معلت ذکر کی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ بیا بداغین ورستو فواید التقوا دا بوسرا ذکر کیږي کله نفیان او کله ثبوتن دا بروان وی تقریبا تر 25م شپږشتم نمبر آیات پورې هغه ذکر کیږي بیا بداغین پس تا فائدت د قتال غرض القتال به یو ذکر کلی یمیز الله الخبيث من الطيب دا غرض القتال دی او دا غیر ورستو بیا په 28م نمبر آیات کی کفار تا یو خطاب کی قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف دعوت پمینز د قتال کې د جنگ پمینز کې بیا دعوت ورکول او بیا دا غین ورستو په یو کم سلوختم نمبر آیات کې با دعوه ثانیه براشي دعوه ثانیه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او په سلوختم نمبر آیات کې کوم دن بیا دا غي دعوی تاکید ده دا د اولی حصے خلاصه شو دغه شانتم بیان کا به تفصیلا کوم دن د هر یو دغه سره لګو ان شاء الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی چې هغه ذات ته الذي فرض القتال حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله شروع کوم پنوم د الله تعالی چې جنگ فرض کو د صد پاره چې فتنه پاتې نشي او دین ټول پټول د الله تعالی د پاره شي الرحمن رحمان دی الله تعالی په رحمان دی الله تعالی په ارسال د هدایت سره کافرانو او مسلمانانو دواړو ته او الرحیم رحیم دی الله تعالی په نصرت د مؤمنانو او په تحلال ولو د انفال د مؤمنانو د پاره چې مؤمنانو ته انفال او غنیمتونه حلال کړی دي یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول سوال کوي دوی ته نه په بار د انفالو کې انفال ستوي او دا سوال کله شوه دی او دا سوال ولی شوه دی د انفال په تفسیر کې مونږه د دې سورته انفال تفسیر هغه مخ کې داغه کې کړه دغه کې ډېر تفصیلا نه خپل ته چون کې مونږه درس کو نو صرف سورته انفال سورته توبه نه ده دا مختصر وایو لګو هغه کې څوک تفصیلا نه اوري هغه دغه کې دی واوري خود انفال معنی تقریبا مفسرین پنځه کړي دي انفال جمع د نفل ده نفل چې کوم دی زائد سیسته ویل کېږي دی نفل ته نفل ځکه ویل کېږي چې پنځه منځونه دي دا په دی باندې ورزیاتی دي نو په دی وته ځکه نفل ویل کېږي نو سیتم نفل ویل کېږي ځکه دا د پلار زیاتی شوی دی ما کسبه خو ولد شو دا دغه پس خدای پاک چې کوم دی نو زیاتی ورکړو دا نوسه نو په دی وجه ته نفل ویل کېږي خو نافلتن اوس د انفال په باب د غنیمت کې استویل کېږي نو د دې کله اطلاق کېږي په مطلق غنیمت تم نفل ویل کېږي د غرنګ د نفل اطلاق چې کوم دی په مال فی باندې کېږي د غرنګ د نفل اطلاق چې کوم دی د غنیمت په 15 مېسه باندې کیږي ښا په 15 مېسه باندې د غنیمت نفل اطلاق کیږي د غرنګ د نفل اطلاق چې کوم دی نو که سړی د کفارو علاقې ته لاړ شي یو شی عمومي پاغی کی نو هغه تم نفل ویل کیږي او د غرنګ چې کله غازیان غزا کوي او امیر ورته وای من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کم یو مقتول مړ کو انو د هغه سامان بردی ویلی تم څه ویل کیږي نفل ورته ویل کیږي ښا د نفل 15 اطلاقات راغلي دي دا کې څه مراد ده بس لنډه خلاصه ده دا کې ته غنیمتونه مراد دي مطلق غنایم ته مراد دي دا سوال چا کړل دي صحابه وکړل دي
کله کړه دې په موقع د جنگ بدر کې کړه دې چې جنگ بدر ختم شو دا غي نو ورسته کړه دې ولې کړه دې ولې داسې کړه دې چې د صحابه ترمنځ اختلاف راغی اختلاف پس خبره کې راغی اختلاف په دې خبره کې راغی چې کله جنگ بدر او شو غنیمتونه راجم شو نو خلق درې سي تقسیم شو یو هیڅ خلق چې کوم دی اغا دشمن پسی شو دشمن وزغلو دویمه ډلې چې کوم دی غنیمتونه راغونډول او درېمه ډله چې کوم دی نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په پیروانه ولاړه او په هغه باندې نظرونه کلک ساتل دا درې ډلې وی نو اولی ډلې ویل چې دا غنیمتونه زمون حق ته ځکه کفار موز غلولې دي بلې ډلې ویل چې غنیمتونه خو مونږ را جمع کړي دا زمون حق ته او درېمه ډلې ویل چې نه مونږ خو رسول الله مبارک په پیرو ولاړو نو دا زمون حق ته دا زمون حق ته درې سي خلک په دې طریقه شو یا په دې طریقه چې جنگ کې کوم دنه دغه شان ترتیبو چې یو ډله مخ کې وایو دفاع کې وایو د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړه و صحیح شو نو دا غوي ترمنځ اختلاف راغی یا بعضی وای چې مطلب دغه دفاع والا دا ویل چې بای تاسو باندې د شا طرف نه مونږ ساتلی وای بل ویل مونږ قیادت ساتلې دي نو تاسو څنګه دا خبره کوي یا داسې دغه چې اختلافو چې هغه سپینګری شاته کړو ځوانان مختو نو ځوانان وی چې جنگ خو مونږ کړی د سپینګری ورته چې بای مونږ ته شاته دعا کوله نو دا څنګه دي چې زمونږ حق کیږي نو بهر حال دا یو اختلاف راغی چې دا اختلاف راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دي نو هغه وی راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو هغه نو پښتنه وکړو نو پښتنه وکړه یسالونک عن الانفال په دې آیات کې 15 جملې دي یو سوال دی یو داغي جواب دی یو بیا چې کوم دی امر بالتقوا دی یو اصلاح ذات البین دا او بل امر بالاطاعت ته دا 15 خبرې دي یسالونک عن الانفال سوال کوي دی د تانه په بار د غنیمتونو کې عن الانفال یعنی عن تقسیم الانفال په بار د تقسیم د انفالو کې او څوک ته دا نه وایي چې یاره صحابه په دنیا باندې اختلاف وکړي صحابه په دنیا اختلاف نه وکړي چونکه دا اوله غزا او مفسرین لیکي اوله غزا وا لومبه غنیمت نیول کیږي او هر یو سړی دا وایي چې یاره ماته دا برکت حاصل شي برکتی مال چې کوم دنه ماتم پکې ملاوي شي نو دغه لپاره دا اختلاف چې کوم دی غراغله دی ګنې کم خلک چې په وخت ځنکدن کې او به یو بل ته پاس کوي او د ځنکدن په ټیم کې هغه وبنس کې وې د ماده ملګری لور کانو هغه په مال باندې اختلاف نه کوي یسالونک عن الانفال سوال کوي د تانه په بار د غنیمتونو کې نو قلت ورته وایا الانفال لله والرسول غنیمتونه د پاره د الله دی او د پاره د رسول دی نو یا خدای اختلاف او یا روایت کې چې کوم دین راضی د حضرت سعد هغه وایي چې ما یو زما رورم شهید شو یو کافر می مړکو نو دا هغه تورا وسله می راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می دا به زماشي دا به زماشي ما ته چې هغه ځای کې دا پوښوي داستانه ده دا غځای کې ده کنه دا غنیمتونه خود مسلمانانو دي دا ال تکید ما کې خودو خو الله په ما خبر دي چې یو می رور شهید شوی یو ما ته خپل طلبم ملاو نشو نو په دې وجه باندې ملګ له خپاو چې روان شو مویدی کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې د آیاتونو نازل شو چې نازل شو نو د غنیمتونو دغه اختیار خو نبی صلی الله علیه وسلم پلاس کې شو نو وای ماته आवाज وکړه چې راشه هو د خپل تور دیواله قل الانفال لله والرسول وای ورته په جواب کې الانفال لله غنیمتونه د پاره د الله تعالی دی ملکن ملک دا د الله دی والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی څه مطلب دی د الله دی او د الله د رسول دی یعنی د الله دی ملکن والرسول وتقسيمها مفوض الى الرسول تقسیم د دې مفوض د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي انما انا قاسم والله يعطي الله تعالی ورکول کوي او زه چې کوم دنه زه صرف تقسیم کوم زه تقسیم کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم به تقسیم چې کوم دنه دا به هغه د سنت مطابق کیږي او هغه چې څنګه تقسیم وکړو هغه به تقسیم وي نو دا څه مراد دی قل الانفال لله والرسول اوس غنیمتونه له دوی د منځ اول واغستل رستو به تقسیمیږي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الله خو صرف 15 حصہ بیا چې کوم دنه هغه اخلي او هغه صرف پنوم د الله دا نور ملاویږي مسکینانو غریبانو فقراو ته ملاویږي خو لیکن دلته کې قل الانفال لله والرسول اول غنیمتونه چې کوم دی الله تعالی ټول قبض کړل ولې ټول واغستل دي د پاره چې دوی تخکاره کی چې تاسو اختلاف پس کې دي اختلاف تاسو پس کوي په د غنیمتونو خو زما دي نو اختلاف
اختلاف تاسو پس کوي چې تاسو خوې کنه داسې مثال به سړی اسی ور کی بلا تشبیه لکه پلار دی او داغه ضامن دی او ضامن چې کوم دنه د پلار په ژوند باندې د پلار په مال کې په اختلاف شنو پلار وته وای تاسو په کې سړي دا خو زما مال دی تاسو په کې څنګه اختلاف کوي زه خو امر نه مزه خو ژوند دی نو دا خو زما سره تاسو په کې څنګه اختلاف کوي روست چې کله هغه جوړ شي بیا په کې تقسیم کی ورسې نو دکرانګي قل الانفال لله والرسول چې خلک اختلاف کوي نو اغه نه چې کوم دنه الله جل جلاله غمال په خپل لاس کې واغستو روست بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا دوی ترمنځ تقسیم کړو فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم دا غنیمتونه په اول فرصت کې واغستل او د دوی اصلاح پکار دا اول چې د دې مال د اغستو قابل شي نو بیا ورستو دې ته مال ورکول کیږي نو اصلاح اول نشورو شو فتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه عن الاختلاف فی الانفال دا اختلاف په انفالو کې په غنیمتونو کې تاسو کوم اختلاف کوي د دې کې د الله نه یریږي په دې کې اختلاف مکوئ خام یو کاردار انفرادی لحاظ سره ځان داسې سم کوي دویم واصلحوا ذات بینکم پخپل مینس کې صلح راولي دای د معاملاتو دغه د معاشرات ژوند دی معاشرتونه د استاد ترمنځ د اختلاف نه وي بلکې د صلح دی وي د اتفاق دی وي د وحدت دی وي واصلحوا ذات بینکم اصلاح کوي پخپل مابین کې وحدت راولي ځکه جنگونه په وحدت کې ګرست راځي چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلاف مکوي بیا به د کې بوزدلی راشي نو واصلحوا ذات بینکم رستو په دې باندې قاعده بیا پورا مرتب کیږي دریم واطیعوا الله ورسوله د معاملات ژوند دی د معاشرات ژوند د ستاسو په صلح او په اسلامي د معاملات ژوند چې کوم دی هغه په اطاعت د الله او د رسول وي د الله او د رسول اطاعت کوي ان کنتم مؤمنین کسری تاسو مؤمنان ان کنتم مؤمنین یعنی اذ کنتم مؤمنین ان کان په معنا باندې استعلیلیه راځي نو ځکه تاسو مؤمنان یې یا که چرته تاسو مؤمنان یې نو مؤمنان خو یې نو چې مؤمنان یې اختلاف مکوئ کنه مؤمنان یې رسول خو کوي کنه چې مؤمنان یې نو د الله او د رسول تقسیم اومنه کنه واطیعوا الله ورسوله د الله او د رسول اطاعت کوي په تقسیم الانفال په تقسیم د انفالو کې اوس دا غینه ورستو 15 صفات ورته ذکر کړي چې مجاهد کې باید دا 15 صفات په مؤمن کې دا 15 صفات چې کوم د نوغه پراته وي کم دي هغه د چې مؤمن سوکته انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې ذکر کړي چې الله تعالی وجلت قلوبهم خافت قلوبهم نو یریږي زړونه دوی مؤمن دي صدې ته ویل کېږي ها مؤمن دي ته ویل کېږي دا ډېر سخت شرایط دي حسن بصری رحم الله نه چا پښتنه وکړه وی ته مؤمنی وی او که په دې معنی سره مؤمن یادې چې دغه ایمان راوړی نو مؤمن ما خو که د سورته انفال مؤمن یادې نو ما خیال نشي په خبر ورسې لیکنه چې د الله نوم ذکر کیږي نو په د باندې ير راځي ښا خو شي نوم ذکر شي نو دې او یریږي دومره یریږي لکه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چا تاسو کړو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې الله تعالی لیدلو نو هغه ورته بددعا وکړه او غصه شو او یره پراله وتا خو بیخي داسې ذکر کړل لکه دا چې رسې قصه نه بس الله لیدلې پوه شو کنه نو هغه باندې ير رااله او رپیده دغه شانتي ودا تاسو څنګه خبر وکړه امام مالک رحم الله چې کله پښتنه وشو وی کیف استوى على العرش الله تعالی په عرش باندې استوا څنګه کړی دا نو پاغه دومره ير رااله دا مسله چیرل او دا د الله تعالی تصور په دومره راغی چې و یو ساعت ساخ کا تکړو په تندی خلی را لبه دا تندنه خلینا چور کغه نه پس جواب ورکړو ا جواب نه تویلو نو آغا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بعض تفاسیر لیکلي دی وای د دینه مراد چې کوم دی وجلت قلوبهم نه مراد دا چې یو سړی ته توه چې اتق الله دا الله نه ویریږي نو دې د الله نه ویریږي او چې کوم منافق سړی نو هغه سورته بقره کې تیر شو وای اذا قیل له اتق الله اخذته العزه چې هغه ته توه چې الله نه ویریږي نو هغه نورم لک په تکبر کې راشي زمړه کینه پارام کینه او ته یریدل او دا دی هغه دی لس خبره پاغي کیو کې ښا اتق الله ټکه دمرا وزن ټکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روانو چا ورته ویل اتق الله الله نو یریګا امیر المؤمنین فورا پس د باندې په لار کې پریوتو هارون الرشید ته يهودي راغلو او يهودي چې کوم دی په اس باندې سره خبره کولی وته وی اتق الله فورا د اس نه راټوب کو پس مکه باندې پس د پریوتو پس د باندې فورا چې کوم دی هغه پریوتو دمرا یاره په سلف باندې د الله د نوم د وجه
نراتلا دا سنوت د الله نوم دغه شانته غستو بس پاره کې بحث کولو نو اذا ذکر الله کله چې ذکر کړی شي الله تعالی وجلت قلوبهم او یریږي زړونه ردوی د دې زړونه چې کوم د پاغي باندې یو یره تاریخ چې الله پوښ وکنه دا غي یره په د باندې راشي ښا او سوال دلته کې دا دی چې الته په سورته نحل کې راځي چې مؤمن سره سوکته هغه دا دی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په یاد باندې خودرونه چې کوم د اطمینان حاصلې او دلته کې وای دا الله په یاد باندې زړونه چې کوم د ناغس کېږي هغه یریږي نو دغه فرق ته اطمینان او یرا په دې کې فرق ته اطمینان یو حالت دی یری بل حالت نو دا غي جواب داده دو جوابونه علماء کړی دی یو جواب خدای ته په سورته زمر کې کم راغلی بس هغه د دوړو تشریح ده څنګه چې کله دی باندې د الله تعالی نوم ذکر شنو تقشعر منه جلود الذين اول خدای دغه سرمنی زیږي شي پوښ کنا ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله په بعد یره کې اطمینانی ښا په بعد یره کې اطمینانی نو بیا دغه